بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، هیله من یم چې روغ او جوړ یاستئ. نن ورځ چې دا د 25 پنځه لیکچر موضوع چې د پروسس منیجمنت ده، په لومړي سر کې غواړم ووایم چې دغه پروسس منیجمنت دغه تاسو پیژنئ صحیح، بیا د دغه پروسس منیجمنت موډیفیکیشن او دغسې نور هر څه وایو چې دغه پروسس منیجمنت څه ته وایي. پروسس منیجمنت معنا مونږه چې پروسسینګ څومره کوو. پروسس مونږ په څه شي کوو؟ مونږه په کله چې یو سافټویر کاروو یا کله غواړو یو عملیه ترسره کړو. عملیه هر څنګه عملیه چې که هغه د نیټورک له لارې که هغه په لوکل کې مونږ یو څه ترسره کوو، دغې ته پروسس وایي چې د پروسس لپاره شی ضرورت وي. نو دغه ټول پروسس دی، که پروګرام اکزیکیوشن ده او که نور څه شی ده، یعنې په دغسې په ټکنالوژۍ دغه کمپیوټر کې چې موږ څومره پروسسینګ کوو، دغې ته د دغې منیج کول، د دغې شی تنظیمول، دغې ته پروسس منیجمنت وایي. A program is a series of instructions that tell the computer what to do when we run a program. نو تاسو پوهیږئ په پروګرام چې ده هغه هدایات دي چا د کمپیوټر ته ورکول کیږي چې څنګه یو شی ترسره کړي. دغه شی د یو پروګرام ده. موږ ویلي چې پروګرام څنګه ترسره کیږي، یو پروسس څنګه پروسس د پروګرام په واسطه ترسره کیږي، او دغه هدایات یا دغه کوم انسټرکشن چې دی دا څنګه میموري ته ورکول کیږي او هغه بیا چې کې عمله کیږي. اوس چې ده دغه خو تاسو وپېژنده چې پروسس خو یو عادي مسئله ده په کمپیوټر کې، یعنې پروسس چې ده دغه کمپیوټر بیسډ آن پروسسز ده، یعنې څومره کارونه چې ترسره کوو موږ په کمپیوټر کې هغه پروسسز ټول ترسره کوي. اوس دا څنګه په لینکس کې بیا پروسسز ترسره کیږي او څنګه دا منیج کیږي، اوس زموږ نننی لیکچر په دغې باندې ده چې دا څومره پروسسز دي دغه زه روان کړم، یو دم زه غواړم چې دا سټاپ کړم بیرته، او یا دا پروسس ترسره کیږي موږ څنګه د دې په اړه معلومات په لینکس کې ترلاسه کوو. زموږ د لیکچر هغه اصل شی کوم چې پرپوز مقصد ده هغه په همدغې باندې ده. نو د دغې لپاره ځینې کمانډونه دي چې لومړنی کمانډ دلته چې ده هغه ټاپ کمانډ ده. په دغې کمانډ کې ځینې معلومات دي، مهم معلومات چې هغه د پروسس په اړه موږ ته راکول کیږي چې پروسس څنګه ترسره کیږي، او د پروسس په نتیجه کې سی پي یو یوټیلایزیشن، همدغسې نور چې څومره د میموري ټایپس دي په دغې کې، او یا د سی پي یو څومره سی پي یوګان دي، موږ سره دا ټول چې د دغې یوټیلایزیشن او هماغه نورې برخې موږ ته ټکي په ټکي په ټاپ کمانډ کې معلومیږي. نو دلته چې دا موږ نور زیات معلومات لیکلي د ټاپ کمانډ کې چې څومره زیات معلومات راځي، اوس به انشاءالله موږ ورسو او هلته به تاسو پوه سئ. نو دا پروسس منیجمنت موږ په عملي ډول کوو چې څنګه موږ یو پروسس منیج کوو، څنګه دا پروسس چې ده دا موږ شروع کوو پروسس، خو تاسو پوهېږئ څنګه بیرته دا موږ چې کوو بریک کوو یو پروسس. نو راځو داخلیږو. دلته چې اوس موږ په روټ کې یو، تاسو کولی شئ دغه ټاپ کمانډ هم په روټ کې وکاروئ، هم په نن روټ کې دا چې دا کوم منډیټري نه لري چې دا باید په روټ کې وکارول شي. راځو ټاپ کمانډ چې کوو اوپن کوو. ټاپ کمانډ چې تاسو اوپن کوئ دغسې تاسو ته زیات معلومات درکوي، او نو تاسو که بیا وغواړئ چې دغې نه بیرته آوټ سئ، تاسو کولی شئ د کیو په پریس سره تاسو چې کوئ دغې نه آوټ شئ. اوس زه بیرته آوټ شولم، بیا هم ټاپ وهمه، بیرته موږ چې سولو ټاپ ته، ټاپ کمانډ ته دننه شولو. دا اوس ټاپ کمانډ ده. دغلته تاسو ګورئ دغه ټاپ کمانډ کې چې دا په هر 5 او یا لس له دغې څخه کوم سیکنډز چې د دې کې اپډیټس راځي، او دغه څیزونه چې ده دلته یوټیلایزیشن د مختلفو څیزونو موږ ته ښیي. دغلته دا ټول به انشاءالله اوس په دې تاسو پوه شئ، څومره استعمال د میموري، سویپ څومره استعمال ده، همداسې څه په سټاپ دي، څه په سلیپینګ کې دي، څه په رننګ کې دي، او همدغسې ټوټل ټاسکس څومره دي، همدغسې یوزرز څومره دي په سیسټم کې موږ سره کوم چې لاګین دي. نو دغه ټول کمانډونه دلته شته دي، او همدغه ټول معلومات موږ ته څوک راکوي؟ همدغه ټاپ کمانډ. یعنې دا ټاپ کمانډ چې ده دغه ډېر زیات معلومات دی پروسس منیجمنت په باره کې، یعنې د دې لپاره چې ته د پروسس منیجمنت هغه معلومات ترلاسه کړې، د دې لپاره دغه ټاپ کمانډ چې ده د دې پېژندل او د دغې د کانټینټس او دغه فل
هغه کوم چې دې کې واقع دي کوم کمانډونه د هغه پیژندل دا ضروري ده. په ټاپ کمانډ کې تاسو دغلته په لیفټ سایډ کې ګورئ چې دغلته کوم څیز یې لیکلی ده دا چې دا ټایم ده په کمپیوټر په دغه لینکس کې چې اوس کوم ټایم ده دغلته دا ټایم موږ ته راښیي. بیا چې ده دلته اپ ټایم ده دغه اپ ټایم چې ده دا ښیي چې څومره وخت نه دغه لینکس څه شی سوی ده اپ شوی یعنې لاګین شوی ته ورته همدغه یوزر ته یا دغه لینکس چې ده دا څومره وخت نه چې لګېدلی ده یعنې اول چې شی ښیي دلته دا په ټاپ کمانډ کې دغلته په لیفټ سایډ کې دا چې ښیي دا موږ ته د دغې پي سي ټایم ښیي چې دې کې خپل کوم ټایم زون چې شی ده سیټ شوی ده. او بیا دلته چې ښیي دلته اپ ټایم ښیي یعنې دا کله چې لاګین شوی ده. دلته چې دا یوزرز ښیي څومره یوزران چې دا په کرنټ کې په دغه کې چې دي لاګین دي نو دغه چې ده دلته موږ ته دا ښیي. بیا چې دا موږ دلته دغه تاسو وپېژندئ لوډ ایوریج ښیي. لوډ ایوریج چې دا چې ده دا د سی پي یوټیلایزیشن ښیي دا د لوډ ایوریج دلته ټیټ هم د سی پي یوټیلایزیشن څه خو دغه او دا چې ده دا فرق لري. دغلته چې دا د سی پي یوټیلایزیشن چې دا په هرو 15 سیکنډز کې ښیي منټس کې وبښئ په هرو 15 منټس کې او بیا چې ده دلته دغه چې ده کوم د لاست 10 منټس چې کوم ده دا لاست 5 منټ لاست 10 منټ او لاست 15 منټس کې چې کوم یوټیلایزیشن کېږي دغه موږ ته ښیي. او بیا همدغسې دلته چې راسئ دلته د ټاسک کولیکشن موږ ته ښیي چې کوم ټاسکس په کرنټ کې چې دي په رننګ کې حالات کې دي. دغلته چې تاسو په لیفټ سایډ کې کوم ګورئ دغلته ټاسک چې ده دغه د ټاسک هماغه کاونټ ده او څومره ټاسک چې دي په کرنټ کې چې دي په رننګ حالات کې دي. او بیا چې ده دلته هم دې خوا هم هماغه د رننګ حالات ښیي یعنې دلته ټوټل ټاسک ښیي او بیا دغه رننګ حالات دلته ښیي. دغه ټوټل ټاسک دي وبښئ دلته ما وویلې دلته ټوټل ټاسک چې کوم دي دا دومره دي خو په رننګ کې چې کوم دي هغه دلته 1 ده. دغه د ټوټل ټاسک موږ ته ښیي دا ګوره نه چینجېږي خو دلته چې کوم رننګ کې موږ کوم ټاسک یې هغه موږ ته دلته ښیي. همداسې بیا دلته چې راسو په سلیپینګ کې چې څومره دي ګوره دلته اوس 200 بېرته دلته چې سو دلته 2 ته راکېوته دلته د سلیپینګ خو اوس بېرته 1 شو نو دلته چې ده دلته د دلته چې کوم ده 3 ده 183 103 چې ده دا په سلیپینګ کې دي او ټوټل شو 104 او یوازې 1 ټاسک چې ده هغه رننګ کې ده. نو دغه چې و دا چې و د ټاسک په باره کې و چې ټوټل ټاسک څومره دي او دغسې اوس وګورئ 2 ته چې کله لاړ سي نو دلته سمدستي بای ډیفالټ چې کېږي 2128 کېږي یعنې 102 او بیرته دلته 2 سي هلته هم چې هلته خو هماغه بای ډیفالټ هماغه هلته خو موږ ته ټوټل ښیي دغلته بیا چینجز راځي کله چې که رننګ 10 سي نو دلته به 10 کم سي همدغسې اوس چې 1 په رننګ کې ده نو 103 دي په ټوټل 124 دي یعنې 104 بیا سلیپینګ نه وروسته چې دا سټاپ دي زیرو سټاپ ده یعنې سټاپ چې دي کوم نه ده سټاپ سوی چې موږ سره یو کوم هغه ټاسک چې هغه سټاپ شوي نو هغه بیا دلته سټاپ موږ ته د هغې شمېر لیکي چې دغومره ټاسک چې دي په دغې د لینکس په سیستم کې هغه سټاپ دي. زامبې چې ده دا هم د همدغې ټاسک د سټاپینګ حالات ده خو دغه هغه حالات موږ ته ښیي کله چې یو ټاسک دننه په میموري کې چې شی ځای نیولی اما چې دا سټاپ شوي ځای نیولی خو سټاپ یې نو بیا موږ کولی شو چې دا کیل کړو یعنې دا ایسته کړو سره د دې چې دا به سټاپ وي خو ځای به په ریم کې نیولی نو دغه چې ده دا زامبې ته دلته موږ کولی شو اوس موږ چیک کړو چې دا زما په ریم کې دلته چا ځای نیولی نو زه دغې نه پوهېږم چې زامبې دلته اوس که 5 6 دغومره ټاسک راځي نو معنا دومره ټاسک چې ده سره د دې چې دا سټاپ دی خو ځای یې چې کړی دی پلیس یې دی هولډ کړی ده. نو دا چې و دغه د ټاسک ریلیټډ معلوماتو اول کې تاسو په دې باندې پوه شئ چې دغه دلته د چې شی اپ ټایم و یوزرز و لاګین یوزر همداسې لوډ ایوریج و بیا دلته چې د سی پي او دلته بیا معلومات ورکوي
د سی پی یو چې څنګه د سی پی یو استعمال ده، خو دلته بیا لږ ډیپ معلومات کمبینیشن ده د دغو ټولو سی پی یوګانو. بیا که چېرته موږ همدغلته 1 پریس کړو نو دلته وګورئ سی پی یو 0 ده، بیا هم دلته سی پی یو 1 هم 2 هم همدغسې راځي، خو دلته چې اوس 1 سی پی یو ده نو ځکه سی پی یو 0 موږ ته ښیي. او که بیرته بیا 1 پریس کړو نو بیرته سی پی یو اس ته ځي، یعنې په کمبینیشن د سی پی یو ته ځي، سمري ته یې ورځي. سمري چې د ټولو څومره ده هماغه موږ ته ښیي. بیا دلته چې ده دا ټول نو دا د سی پی یو د یوزینګ ریلیټډ معلومات دي، چې اول چې ده یو اس د سی پی یو همدغه شی د سی پی یو په اپریټنګ سیسټم کې استعمال ښیي. همداسې د دې خوا چې ده دا هم همدغسې په سیسټم کې د سی پی یو شی ښیي، هماغه څومره چې ده شی ده رننګ حالت کې ده. تاسو دلته ګورئ initiated process how much CPU is in use of your OS. څومره سی پی یو چې ده ستاسو چې ده په یوز کې ده د اپریټنګ سیسټم، دا اس وای چې ده دا ښیي. بیا ان آی چې ده نایس، اس وای سیسټم انیشیټډ ښیي موږ ته، او یو اس یوز ښیي، او بیا ان آی چې ده نایس ده. دغه چې ده که چېرته موږ پرایورټي ورکړو ځینې پروسس ته نو دغه چې ده دغه نایس دلته موږ ته هغه پروسس راځي. څنګه هغه پروسس راځي؟ زه چې کله یو څیز ته پرایورټي ورکوم، یو پروګرام یا یو پروسس ته، یعنې د دغه پروګرام دغه پروسس د پرایورټي واخلي، نو دغه سیسټم چې ده دا هغې ته ځینې میموري چې ده الوکیټ کوي، او د هغه الوکیټینګ چې کومه ویلیو ده هماغه دلته شی کوي. دلته موږ سره هماغه راځي، د هغه بیا پرسنټیج موږ ته ښیي چې دغومره ویلیو چې ده دغې ته الوکیټ شوې ده. او بیا چې ده دلته آی ډي آیډل ده، آیډل معنا چې ناټ ورکینګ یټ، معنا دغه 95.4 چې موږ ته کوم ویلیو ښیي دغومره چې ده زموږ سی پی یو چې ده دا ناټ ورکینګ کوي، آیډل ده. اوس په کرنټ کې چې زموږ څومره سی پی یو 99.0 تاسو ګورئ چې جی یو ټیټېږي، نو دغومره چې ده آیډل ده، معنا دا کار نه کوي. که چېرته موږ غواړو چې د خپل سی پی یو پرسنټیج پیدا کړو چې څومره کار نه کوي، څومره کار کوي، نو دغه ټول دلته تاسو وکتل که نه چې دغومره یوز ده، دغومره یوز نه ده. نو اوس دا چې ده دا 83 ته راورسېد، دلته ګورئ 5.7 نو دا پورته کېږي او ښکته کېږي، نو هلته 11 ته لاړه، دلته 83 ته بیا لاړه. نو دغه چې ده د آیډل چې ښیي دا معنا ناټ ورکینګ، یعنې آیډل ده، چې ده بې فایدې. بیا ډبلیو ای چې ده دا ویټ ټایم ښیي چې څومره څیزونه څومره ویټ کوي. همداسې بیا چې ده دلته اچ آی ده، دغه چې ده دغه اچ آی کوم ده دا هارډویر انټرپټس ښیي، چې کوم هارډویر انټرپټس چې دي واقع دي، همدغسې اس آی چې د سافټویر انټرپټس ښیي. او کوم چې اس ټي ده دغه چې د ورچوال ورچوالایزیشن پورې ریلیټډ ده، یعنې وښیي دغه اس ټي چې ده دا موږ ته سټیل ټایم ښیي، او یعنې هماغه سټیل ټایم چې ده دا هم کنسپټ د ورچوال مشین ده. یعنې که چېرته موږ په ورچوالایزیشن کې کار کوو نو بیا دغه کنسپټ هلته کارېږي. نو دغه چې و دغلته بیا د هغې چې د سی پی یو یوټیلایزیشن موږ ته ښیي. نو دغه چې دغلته چې کوم معلومات په دغې لاین کې دی، دغه یو څه معلومات چې دا ټول د همدغې د سی پی یو یوټیلایزیشن او د دغې د یوزیج پرسنټیج موږ ته ښیي، چې مهمې ولکې همدغه آیډل ده، همدغسې ان آی نایس هم یعنې پرایورټي ته ورکوي، کوم هغه ته چې کولی شو موږ پرایورټي سیټ کړو. څنګه پرایورټي ورکوي، بیا دغومره الوکیشن به کېږي. بیا دغسې سیسټم یوز ده او خپله یوز د سی پی یو ده. بیا دلته چې ده موږ ته ټوټل میموري ښیي، دلته په میګا بیټ باندې چې ټوټل میموري موږ څومره لرو، او دې کې څومره فري ده او څومره یوزډ ده، او همدغسې بفر کیش ښیي. او تاسو پوهېږئ چې په لینکس کې موږ سویپ هم اخلو، سویپ میموري کوم چې شیرډ میموري ده، همدغه د میموري د ریم د بیک اپ لپاره اخیستل کېږي. چېرته ریم سره کله یعنې واسټیج پیدا کېږي نو د هغې لپاره موږ دغه سوپ هم کاروو. بیا د لینکس چې ده دا سوپ کاروي. نو دغه سوپ چې ده تاسو ګورئ چې دا موږ سره ټوټل څومره ده په سیسټم کې، همدغسې فري څومره ده او یوزډ څومره ده، همدغسې نور د دې معلومات ورکوي. دغلته په لاندې ځای کې تاسو چې ګورئ که نه، دلته پروسس آی ډي دا خو دلته سیسټمات چې دی دلته موږ ته لکه شی ښیي لایو په بڼه باندې چې څومره دلته شی کېږي،
ما وویلې چې په دومره ټایم کې دا شی کې اپډیټ کیږي، ریفرش کیږي او ځي او راځي. نو دغلته هماغه کوم چې استعمالیږي په لایو بڼه باندې، نو هغه ټول چې ده دلته د دې معلومات ښیي. اوس دلته پی آی ډي ښیي، همداسې یوزر چې کوم یوزر دا کاروي، همداسې پی آر ښیي، پروسس ریټ ښیي، همداسې ان آی نایس ټایم، همدغسې دغه چې ده دغه ورچوال ریټ ښیي، همدغسې آر ای اس ښیي، یعنې شیر ریزایډنټ ټایم ده، همداسې شیرډ میموري ده. شیرډ میموري هماغه د سویپ میموري څخه شی ده، مشتق ده. همدغسې نور چې ده سی پي یو یوټیلایزیشن، همدغسې میموري هماغه د میموري یوټیلایزیشن ښیي، ټایم ښیي چې په کوم ټایم کې ده. نو دغه معلومات چې دي دغه هم د همدغې څه شي د دغې پروسس ریلیټډ چې څومره نور معلومات دلته دي، دا ټول هماغه د پروسس زیات کلیریفیکیشن مونږ ته راکوي چې مونږ غواړو زیات په پروسس باندې پوه سو. زه غواړم دغه پروسس ښه صحیح چک کړم په یو صحیح لایو سیشن کې. نو بیا کولی شم زه دغه ټاپ کمانډ څخه ډېر ښه استفاده وکړم. نو دلته چې ده اوس دغې نه ووځو او هیله مند یو چې په دغه باندې تاسو پوه شوي یئ. او اوس چې ده راځو دلته بیا چې دي ځینې نور کمانډونه دي د همدغې پروسس ریلیټډ چې د پی اس مونږ ویلي وو که نه چې پروسس چې څه شی مونږ سره په پروسس کې دي، دغه مونږ ته ښیي پی اس ای اف او همدغسې نور زیات معلومات ورکوي د همدغې پروسس په اړه. پی اس ای اف چې ده دا څه وایي، دا چې ده لکه په وینډوز کې چې ټاسک منیجر ده، دا پی اس ای اف مونږ مخکې هم کارولی او پی اس ای اف څنګه کار کوي. لکه زه اوس دلته راځمه، زه دغلته پاس ډبلیو ډي وهمه، دغه کمانډ مونږ مخکې هم کارولی و. یا زه دلته راځمه همدغسې پینګینګ وهمه، زه که دلته راسمه او چې کوم پی اس ای اف کمه، ګریپ کمه پینګ، نو دلته تاسو ګورئ چې وایي چې دغه پینګ کوم چې پینګ 10.0.0.1 پینګ شوې ده، نو دغه د چا په واسطه شوې ده؟ د روټ په واسطه شوې ده. او د دغې ټایم هم دلته ښیي، خو دا چې په کرنټ کې اوس هلته هغه چې کنټینیو ده، نو ځکه د دغې ټایم چې ده دلته مونږ ته 0.0 راکوي. نو دا چې ده دغسې همدغسې روان وي. اوس دغلته که مونږ دا بریک کوو، دا معنی چې مونږ یو پروسس بریک کوو. ګوره دا پروسس ده او دا د پروسس بریکینګ ده، چې اوس دا ما څنګه بریک کړو، دا درته دغه کمانډ درته ښیمه. اوس همدغه پروسس چې ده دا په لینکس کې هر کله چې مونږ پینګینګ کوو، دا همدغسې کنټینیو وي، د وینډوز په شکل نه وي. نو دغلته چې ده ته بریکینګ کوي، دغه د پروسس بریکینګ دغې ته هم وایي. نو دلته چې ده دغه کمانډ دی همدغه، او همدغسې کیل او کیل آل، دغه هم چې ده دا هم د بریکینګ لپاره کارول کیږي، د ځینې پروسسونو لپاره د بریکینګ لپاره کارول کیږي. او بیا چې ده کنټرول سی کنټرول ډي، دغه اوس چې زه کوم کنټرول سی وهمه، زه اوس دغه پینګینګ دا اوس چې کوم ما پینګینګ وکړه که نه، دغلته چې زه غواړم بریک کړم، نو دې لپاره موږ کنټرول سی کاروو. زه کنټرول سی وهمه، نو دا څه شی کېږي، دا بریک کېږي. یا زه پاس ډبلیو ډي کاروم، زه غواړم دې نه بیرته وځم، نو زه چې شی کاروم، کنټرول سی کاروم. دغه اپ کمانډ تاسو کولی شئ د دغې په واسطه په اسانۍ سره دغه خپل ټایم معلوم کړئ، ټایم زون معلوم کړئ، همدغسې اپ ټایم معلوم کړئ، څومره وخت نه ته اپ یې، همدغسې د یوزر کرنټلی لاګین لاګډ ان یوزر ته ښیي، همدغسې لوډ ایوریج تاسو ته ښیي. لوډ ایوریج هماغه کوم چې مونږ ویل د سی پي یوټیلایزیشن چې په لاست 5 منټ، لاست 10 منټ او لاست 15 منټس کې دغه ده. نو دغه چې ده دا څوک ښیي، دا همدغه اپ ټایم ښیي. او دا معلومات مو وویلې. ښه، بل پروسس موډیفاینګ، اوس دغه پروسس چې و، دغه یو پروسس مونږ ولیده چې پروسس څنګه دي. اوس پروسس موډیفیکیشن دا هم ضرور ده. که یو څه مونږ وکړل لکه کنټرول سی کنټرول ډي، همدغسې دغه بل چې و کنټرول سی و، همدغسې کنټرول ډي ده، همداسې دا پاور آف، همدغسې کیل آل، دغه دا چې ده دا دغه د موډیفیکیشن لپاره استعمالیږي چې څنګه مونږ یو موډیفای کړو، یعنې بریکینګ وکړو د پروسس. اوس چې ده دغلته چې ده مونږ غواړو یو پروسس څنګه پیل کوو، دغه سیسټم سی ټي ایل سټارټ پروسس نیم ورکوو، همدغسې سیسټم سی ټي ایل سټاپ پروسس نیم ورکوو. زه غواړم یو پروسس چې شی کوم، دغه چې شی ده دا یې د سینټکس ده.
نو د دغې په واسطه موږ کولی شو یو پروسس سټارټ کړو یو پروسس سټاپ کړو. نو دغه سیستم CTL هم دغسې بیا دا څه معنا لري چې کنټرول د سیستم اینډ سروایس منیجر چې کنټرول کا او دغه چې کنټرول کا او سروایس کا منیج کا سروایس منیج کا یعنی دغومره سروایس کوم خدمات چې دي هغه چې کا منیج کا هغه تنظیم کا. بیا فورسفل سټاپینګ چې دا ما کل منګه وویلې دغه هلته چې دغه PID ده د دې په اړه به انشاءالله موږ په راتلونکي درس کې ځکه دغه چې د هغې کې لږ کار زیات ده چې اوس څنګه موږ PID معلوموو او همدغسې د PS کمانډ څخه موږ کولی شو PS -EF او ګریپ کو د هر څیز چې تاسو PID غواړئ معلومولی شئ دغه څیزونه تاسو دا ګریپ کوئ. او موږ هلته په ټاپ کمانډ کې هم ولیدل چې PID هلته چې هلته هم په ټاپ کمانډ کې هم راتله. هر ته چې کله غواړئ دغه فورسفلي سټاپینګ وکړي نو دغه هلته به تاته PID معلوموي لکه دلته چې نه دغه یو اګزامپل ده چې کل که د 9 کوم چې دغه 3 4 2 5 د دغه PID ده نو دغه چې که دا کل که یعنې فورسفلي دا سټاپ که لکه موږ چې دغه هلته دا پینګینګ موږ سټاپ کړم دغسې دا نور شیان دغه چې دغه موږ سټاپ کول دغسې موږ کولی شو. نور کوم پروسس چې په رننګ کې نو موږ غواړو هغه سټاپ کړو کولی شو دغسې سټاپ کړو. نو دغه شی و دغه محترمو ورونو د پروسس منیجمنټ په اړه معلومات و که چیرته تاسو غواړئ نور معلومات هم په دغې اړه پیدا کوئ نو تاسو کولی شئ سرچینګ وکئ دغه چې د دغه یو مهم موضوع وه همدغسې کولی شئ تاسو دلته دغسې هر یو د دغې کمانډ چې ده دا وګورئ. ډسپلی لینکس پروسس چې ده دا وګوره موږ وویلې چې ټاپ کمانډ چې ده دا څه کوي دلته وویل د لینکس پروسس چې ده دا تاته ډسپلی کوي. ما وویل چې دلته تاسو یوازې ډسپلیینګ ګورئ کوم معلومات دي څه شی څومره استعمالیږي نور دغه هلته نور شی خاص نسئ کوی نو دغه هر څه تاته درکوي په څه کې په دغه ټاپ کمانډ کې. همدغسې نور کوم کمانډ باندې تاسو نه پوهېدلی هلته تاسو مشکل لرئ نو دلته دا هلته وګورئ دننه دې کې دا تاسو ته ډېر زیات معلومات نور هم درکوي اپریشنز درته ښیي چې دې کې کومه اپریشن په کومه ترسره کېږي. نو دلته تاسو کولی شئ زیات معلومات د دغې ټاپ کمانډ په اړه وګورئ. همدغسې سیم ټو سیم تاسو کولی شئ نور هر یو ورکئ کوم کمانډ په اړه چې تاسو نه پوهېږئ نو هغه تاسو کولی شئ دلته چې ورکئ غواړئ د ټایم کمانډ ورکئ ریسورس یوزیج دغسې دلته کولی شئ نور معلومات وګورئ د ټایم ریلیټډ نو تاسو کولی شئ دغه څیزونه په دې طریقه هم چې کوئ سرچ کوئ. نو هیله مند یو چې تاسو د پروسس په اړه یو څه پوه شوي یئ. پروسس چې ده یو خو پروسس یي او بل چې د پروسس موډیفیکیشن یي د هغې به هغه ډاون کول یي او یا هغه بریک کول یي. نو دا چې ده یو څه موږ وویل انشاءالله د نور پروسس ځکه پروسس خو ډېر زیات دي ډېر زیات پروسسز دي نو د هر یو د ځینو دغه سیستم چې دغه چینج لري یعنې ځینې په PID باندې موږ چیک او سټاپ کوو او ځینې چې ده همدغسې لکه په کنټرول C او کنټرول D باندې همدغسې نور کل آل کل دغې باندې موږ چیک کوو ځینې پروسس چې دغه سټاپ کوو. نن لپاره همدغومره باندې اکتفا کوو. هیله مند یو چې تاسو په پروسس باندې پوه شوي یاستئ. السلام علیکم ورحمة